دا یو ورو سوال کړی دی او ډېر علمي سوال یې کړی دی. وی روایتونو کې راځي چې هغه کس په سفر باندې لاړ د مدینې نه دمشق ته چې د ابودردا رضی الله عنه یو حدیث واوري، نو ابودردا ورته د علم د فضیلت هغه حدیث بیان کو، من سلک طریقا یبتغي فیه علما، هغه اوږد حدیث ورته بیان کو. سوال د دې ورور دا دی چې دا کس چې د مدینې نه تللی و دمشق ته په ابودردا پسې، نو دې حدیث له تللی و که نه دا ورته هغه د خپل طرف نه بیان کو د علم د فضیلت. الجواب په سنن د امام ابو داود کې دا روایت شته، امام ابن ماجه هم راوړی، ډېر ښایسته خوندور روایت دی. او کوم ملګري چې د درسونو اهتمام کوي د هغوی دپاره ډالۍ ده، کوم چې درسونو اهتمام کوي او یادوي او محنت کوي او کوشش کوي. کثیر ابن قیس رحمه الله وی زه د ابودردا رضی الله عنه سره ناست وم فی مسجد دمشق، دمشق په جومات کې ناست وم، شام کې. ښه واورئ، یو سړی راغی وی یا ابالدرداء، ای ابودردا، انی جئتک من مدینة رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه ګوره مدینې نه راغلی یم په تا پسې، د مدینې نه شام ته راغلی یم دمشق ته. ولې؟ لحدیث بلغني انک تحدثو، چا راته ویلي چې ته یو حدیث بیانوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه یې اورېدلی چې هغه ما ته ووایې. یو حدیث لپاره، د یو حدیث لپاره د مدینې نه لاړ دمشق ته. دا قوم به الله نه بخي، په دې قوم به الله رحم نه کوي. او چې سړی په ورځ کې 40 منټه او 50 او په هفته کې یو درس ته او یو بیان ته او یو وعظ ته او نصیحت ته نشي کېناستی، یو دا دي. نو هغه ما جئت لحاجه، بل څه لپاره نه یم راغلی، همدقې ته راغلی یم. نو ابودردا ورته ما د پیغمبر نه یو حدیث اورېدلی، ضرور د دې حدیث باره کې تپوس کوي. من سلک طریقا یطلب فیه علما، ابودردا ورته وی پیغمبر ویلی دي چې څوک په داسې لار روان شو چې علم یې زده کوي، یو لارې راټینګه کړه د څه دپاره؟ د علم د زده کولو دپاره. سلک الله به طریقا من طرق الجنه، الله به د جنت په لارو کې په یو لار روانوي. د علم دا لار نه درته ډایرکټ جنت ته رسي. دا اوس دلته ستاسو راناسته چې دا کومه دا لار، دا ګورې جنت ته رسي دا لار ډایرکټ، دا معمولي کار نه دی. ګورې بیا ورته وی پیغمبر وایي چې ان الملائکة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم، ملائک خپل وزرې خورئ چاته؟ طالب علم ته. دی د ملائکو په وزرو ګرځي. بیا ورته دا وایي چې د عالم دپاره چې علم ورسره وي، ځمکه او اسمانونه کې چې څوک دي ټول د هغه دپاره بخانه غواړي، ټول تر دې چې الحیتان فی جوف الماء، میان په اوبو کې دننه وي وی الله د پلانې عالم وبخه. میان یو روایت کې داسې هم راځي چې د میږي په سوړو کې دننه لګي وی الله په دې علماو باندې رحم وکړه. بیا ورته وی پیغمبر وی چې د عالم فضیلت په عابد باندې، په عام سړي نه، داسې دی لکه څنګه چې د 14مې سپومۍ په دې ستورو باندې غوره ده. بیا ورته وی ان العلماء ورثة الانبیاء، پیغمبر وی چې علما وارثان د چا دي؟ د پیغمبرانو. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، او پیغمبرانو په میراث کې درهم او دینار او روپۍ نه دي پرېښودي، انما ورثوا العلم، پیغمبرانو څه پرېښودی؟ علم. او دا ډېر د خوشحالۍ خبره، ډېر د خوشحالۍ. موږ خو چې واورو دا ټک خطا پوهه الله راکړې ده لږه ډېره، او وړوکی طالب علم یم زه اوس هم، او د دین د زده کړې په هغه لار کې روان یو. خو دې حدیث ډېر خوشحالېږو چې پیغمبر وایي فمن اخذه اخذ بحظ وافر، چاته چې د پیغمبر په دې میراث کې څه میلاو شو نو دا ډېرې لویې برخې خاوند دی، دا ډېرې لویې برخې خاوند، دا ډېر د خوشحالۍ خبره.
الحمدلله. دغه پرېږده مړه سړی سره زر جمع کوي، سړی سپین زر جمع ځان سره جیب کې کېږده، یا زما کور غټ دی نو زه څه وکړم؟ هسې به ته هم ځي، ته به هم ځي، هغه چې په دین باندې وایي پوهه دی وایي هغه به هم ځي، خو تا نه به دا سره زر او دا هر څه او دا کور او بچي او ښځه هر څه به دنه پاتې شي، هغه به ځان سره د علم په سینه کې قبر ته وړي، هلته به ولې پې الله اجر ورکوي. اوس د ورو سوال دا دی، تاسو ولې سوال پوه شوئ چې دا سړی چې د مدینې نه دمشق ته لاړ دی د دې حدیث دپاره تللی و دا کمې چې ورته وویې که نه دا ورته ابودردا د ځان نه وویې؟ دا سوال دی. نو جواب ښکاري داسې والله اعلم چې د دې حدیث دپاره نه و تللی، دا حدیث خو د هغه د خپل ځان د طرف نه وویې چې ته خو ډېر غټ جهاد دی وکړو چې ته د مدینې نه دلته راغلې د یو حدیث دپاره. ځکه یو روایت کې داسې راځي، امام ابن ماجه چې کوم روایت راوړی وی هغه ورته وایي ابودردا ورته وایي فما جاء بک تجاره، تجارت خو نه یې راوستی دلته وی نه، ولا جاء بک غیره، بل څه کار خو دې نه و چې د هغې دپاره راغلی وی نه نه، وایي چې بل څه کار دې هم نه و، تجارت هم نه و، څه حاجت دې هم نه و، دې له راغلی نو بیا یو حدیث واوره. نو هغه اصل کې دې حدیث نه و راغلی، دا خو ته ابودردا د خپل طرف نه څه کو ډالۍ کو، هدیې ورته کو چې تا خو ډېر غټ کار وکړو نو ته هم په دې حدیث کې دننه راغلې. دومره اوچت مقام به دل الله درکوي. نو الله سبحانه وتعالی دې دا مقام موږ ته نصیب کړي او الله دې موږ له توفیق راکړي د علم د زده کولو. دا دلته چې تاسو ناست یې ګوره دا معمولي مه ګڼئ ورې. او زه بار بار دې ملګرو ته دا وایم چې ګوره یو ورځ به یا به ته نه یا به زه نه یم یا به دا مجلس نه یا به دا وخت نه بیا به هېڅ نه بیا به ډېر ارمانونه وکړي، ډېر ارمانونه به وکړي، بیا کېدای شي قبر ته لاړ شي. ډېر ملګري زموږ د درسونو اوس خاورو لاندې پراته دي او کېدای شي زه خاورو ته لاړ شم ولې ما څه لیکل راوړي دي، او یا موږ د یو بل نه جدا شو، زه بل ځای ته لاړ شم ته بل ځای ته لاړ شي، څه پته لګي، بیا به څه ارمانونه وکړي خو بیا به ته پته ولګي.